بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ویلیج کونسل حسن هیلی سکی سبکا ویلیج ناظم واصف شاه خبرې کوم. او زه د خپل قوم نه د خپل پښتنې وریډ نه د پر زور مطالبه کوم چې ششپی په شپه باندې هوایي فایرینګ نه د مکمل اجتناب وکړي او د دا خاموش قتل دا په دغه سره هوایي ته چې کیم دی وډه ځای او چا په ښځینه باندې په بچیونه باندې په دې باندې چې کیم دی پرېوځي او د هغې خوښي په غم باندې بدله شي. زه د دې نه دغه اپیل کوم چې کیم دی دغه ډزینه کوي، دا کارتوسون دغه خرچې باندې کوي، دغه پیسې په ځای باندې دا چاته یتیمونه ته غریبونه ته مسکینونه ته دغه پیسې چې کیم دی صدقه کو او هغې غم د په خوښي باندې بدل کو، نه چې کیم دی د دې غم او خوښي په غم باندې بدل کو. او زه د ډي پي او صاحب نه، ډي آی جي صاحب نه او ډیپټي کمشنر صاحب نه زه دغه پر زور مطالبه کوم چې دغه باندې د سخت ایکشن واخیستل شي او دغه د چې کیم دی روکتام مکمل کوشش وشي. ډیره مهرباني، ډیره شکریہ.